لغمان والي د دې ولایت له ټولو اوسېدونکو وغوښتل چې د نیالګیو کینولو ترڅنګ د بوټو پالنې ته هم پاملرنه وکړي. نن په لغمان ولایت کې د 80,000 زینتي او 100,000 بیرو بوټو د کینولو لړۍ عملاً شروع شوه. په همدې موخه نن چهارشنبه د کب پر 20 نیټه په لغمان ولایت کې د نیالګیو کینولو ملي ورځ په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شوه چې پر مهال یې د دې ولایت والي رحمت الله یارمل سربیره مرستیال والي پوهنوال ډاکټر خواجه محمد اسامي د ملکي او نظامی ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، ځوانانو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال د دې ولایت د سرسبزۍ په اړه هرړخیز معلومات د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړل. هغه وویل سږ کال به هڅه وکړي چې په دې ولایت کې تر 1.5 لک ډېر بېلابېل ډوله زینتي او د بیرو بوټي کېنوي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن د ولایت ټوله رهبري په داسې یو ساحې ته چې هغه د ولایت د آبادۍ یا د ملک د آبادۍ په خاطر باندې مونږ د نیالشالۍ پروګرام ته راغلي یو چې په دې ساحه کې مونږ د بیرو ځنګلونه د ایجاد پروسه روانه ده چې دا اوس به نوي بوټي د والي صاحب او قدرمنو مشرانو په لاس باندې هم کرل کېږي او په تیر کې هم په دلته د بیرو تقریبا 400 هکتار په خواوشا کې د کرغۍ ولسوالۍ کې د بیرو ځنګلونه اهدا شوي دي چې دا البته یو زیری به د لغمان ولسونو ته ورکړم چې دا د لغمان د ولسونو د خوا نه د ټول افغانستان دپاره یو ملي پروژه ده چې په ملي پروژه باندې اوس نومول شوې ده چې په د نږدې راتلونکي هفته کې به انشاءالله د لغمان نه د افغانستان مختلف ولایتو ته چې هغې کې نیمروز دی، هرات دی، هلمند دی، کندهار دی، خوست دی، سمنګان دی، ننګرهار دی، کونړ دی، مختلفو ولایتونو ته به دغه بوټي انتقالېږي چې دا د لغمان دپاره یو تاریخي افتخار دی او د دې افتخار موږ د لغمان ولسونو ته ورکوو. ورپسې د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د ولسمشر څخه مننه وکړه چې د کب 20 د نیالګیو ملي ورځې ته ځانګړې کړې. زیاته کړه چې دا د ټولو ولسونو مسؤلیت دی چې د نهال شوو بوټو څخه په شکل ساتنه وکړي. مننه کوم د خپل ولسمشر نه چې د هود 20 د نیالګیو کینولو د ملک د آبادۍ د سمسورتیا په خاطر ځانګړې کړې. ورونو افغانستان ټول وران ده، ټول جوړولو ته ضرورت لري او بیا د تاسې ولسونو حمایت ته ضرورت لري. تا ته که حکومت خدمات کوي، بوټی کېنوي، پلچک جوړوي، سړک جوړوي، خپله مې ولغه ته ورکوي وایي چې دا زمانه د حکومت به یې جوړوي. حکومت د چا ده؟ زه څوک یم، ته څوک یې؟ ټول ورونه وي، جوړول یې راباندې پکار دي او ساتنه یې راته پکار ده. عزیزانو دغه بوټي چې ما ورته کارو وساتئ، مې پرېږدئ چې څوک یې له منځه ویسي. که ما ورته یو بوټی وساته نو په کالونو کې به ملک ښکلا زیاته سي او کم یو مات که نو بیا به بیرته په شا را روان یو. بلخوا بیا قومي مشر محمد اسب هوتک د لغمان والي څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې د انکشافي کارونو ترڅنګ سرسبزۍ ته ځانګړې پاملرنه کړې. الحمدلله شکر د الله نه باید موږ تاسو شکر د دې ادا کړو چې الله پاک پروردګار ګلغونډۍ نن د دې جوګه ګرځولې ده چې موږ تاسو د نهال شانۍ میله پکې کوو او د والي صاحب نه په خاصه توګه د کرغۍ ولسوالۍ د قومونو او ولسونو په استازیتوب باندې د ټولې ولسوالۍ په نمایندګۍ یو جهان مننه کوو د ده نه چې د لغمان ولایت انکشافي پروګرامونو ته د هر څه نه زیاته توجه ده، زیات لیواله ده. دی ورته چې په کرغۍ کې، په علیشان کې، الینګار کې، دولت شاه کې، بادپخ کې، د لغمان په ټولو مربوطاتو کې شیده لاسرسی ورته کېږي، د ده وسه کېږي. د ده کوشش دا ده چې هلته دی د انکشافي پروګرامونو برنامې پیاوړي کړي. موږ دا نن چې دلته راټول شوي یو خو د موږ او تاسو خپله د کرغۍ ولسوالۍ دغه زرغونه منطقه نوره زرغونۍ راته په نیالشانۍ باندې دوه خبرې دي ورونو چې حکومت نه د موږ غوښتنه او توجه دا ده چې د موږ او تاسو دپاره دغسې برنامې عملي کړي او په موږ او تاسو باندې بیا یو شی چې لازم ده، په موږ او تاسو باندې بیخي واجب ده د دې ساتنه، د دې حفاظت، د دې پالنه چې موږ او تاسو یې باید وپالو. او دغه ګلغونډۍ چې اوس د سپیرې تیږې د ګلغونډۍ په نامه وي، راځئ که د موږ او تاسو کوششونه وي او د حکومت همدغسې مخه یې راته همدغسې دا پروګرامونه یې ګړندي راته انشاءالله دا به په رښتیا ګلغونډۍ باندې بدله شي. هغه لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې ټول ولسونه به د نهال شوو بوټو ساتنه او پالنه کوي او هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوي چې شنه بوټي له منځه یوسي. په ورته مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل ویل خوښ دی چې نن د ولسونو په منځ کې د کب 20 د نیالګیو ملي ورځ په ولسي مراسمو سره نمانځي. هغه وویل سږ کال به په لغمان ولایت کې 80,000 زینتي او د 100,000 بیرو
بوټو ترڅنګ په 600 جریبه ځمکه کې وکرل شي. د خوشحالۍ ځای دی چې نن د ولسونو په منځ کې یو او د خیر او د خوشحالۍ په پروګرامونو کې یو د بل سره برخه اخلو. نن د قرغیي د آبادۍ یا د مهترلام د آبادۍ او د خیر په پروګرام کې دغه ټول مسؤلین ټول کارونه شاته پرېښي دي او یوازې د دې دپاره راغلي دي چې د خپلې خوشحالۍ او خپل د خوشحالۍ شیبې ستاسو د ولسونو سره یو ځای ولمانځو. خدای دې دغسې د خوشحالۍ مراسم او د امن او سوکالۍ مراسم لا زیات کړي چې ډېر تګ راتګ سره وکولی شو. نن د هود شلمه په ټول افغانستان کې د نهال د ایښودلو په ملي ورځ باندې نومول شوې ده. نو په ټولو ولسونو یا په ټولو ولایتو کې یو ډول سیالي شروع ده د خپل وطن د آبادولو او د خپل وطن د شین کولو او زرغون کولو. دا اوس په 40 ولایتو کې دا پروګرامونه شروع دي. هر ولایت اوسیدونکي کوشش کوي چې په خپل ولایت کې ډیر نیالان کښېږدي تر څو د دوی راتلونکي کلونو کې آرام او سوکاله ژوند ولرلی شي او ولایتونه یې د پرمختګ خواته ولاړ شي. موږ هم په لغمان کې تقریبا دا کال 80,000 زینتي بوټي کرلي دي او یا هم د کرل پروسه ادامه لري. 100,000 د بیرې نیالګي ایښول شوي دي. ښاغلي ارمل ویل لومړی ځل د بیرو بوټي په لغمان ولایت کې کېنول شول چې له هغې وروسته د هېواد په نورو ولایتونو کې هم د کرلو لړۍ شروع شوه. دغه د بیرې د نیالګیو ایښودلو پروسه د همدې لغمان او د همدې قرغیي څخه راشروع شوه. کرار وغځېدل. دا کال په 14 ولایتو کې د بیرې نیالګي ایښول کېږي او راتلونکي کال کې به انشاءالله په 14 ولایتو کې. نو دا د افغانستان ولسونو ته د قرغیي د ولسونو یو تحفه ده چې زه مطمئن یم چې په 1 یا 2 کلو کې به په بامیانو کې هم دا کرل کېږي، په کندهار کې به هم کرل کېږي او د هیواد په ګوټ کې به کرل کېږي. د شکر ځای دا دی چې د لغمان ولسونه نورو ولایتونو ته یو ښه تحفه ورکوي. خدای مې کړه که د دې ځای څخه ناامني دومره زور اخیستی وای چې د ناامنیو څخه څه د دې لغمان څخه تللی او په نورو ولایتو کې کېدلی، د هغه پر ځای باندې د شکر ځای دا دی چې د نیالګیو تحفه د لغمان بیا بالخصوص د قرغیي د ولسوالۍ څخه ځي او په ټول افغانستان پورې ویشل کېږي. تقریبا 600 جریبه یوازې سږ کال باغونه کرل کېږي یا جوړیږي، باغونه جوړوو 600 جریبه. والي ارمل د لغمان ولایت له ټولو ولسونو څخه وغوښتل چې د کېنول شوو بوټو ساتنه او پالنه په ښه شکل سره وکړي. څه چې پر موږ وه یا پر ولایتي ادارې وه هغه مو انشاءالله کړي دي په دې برخه کې. څه چې پر تاسو دي غوښتنه یې له تاسو څخه کوو چې هغه تاسې وکړي. د هغه غوښتنه یوازې ساتنه د دغو باغونو او د دغو نیالګیو ده. په یادو مراسمو کې د لغمان د تیاتر ټیم لخوا د نیالګیو د ساتنې په اړه د چمتو شوې تمثیلي پارچې ترڅنګ ځینې نور ولسي پروګرامونه ترسره شول. د یادونې وړ ده چې د کب شلمه د نیالګیو د کېنولو ملي ورځ په ټول هیواد کې په خورا شاندارو مراسمو سره نمانځل کیږي.